إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو، الله عز وجل چې انسان په دې دنیا کې پیدا کړی، انسان ته د ژوند اسباب هم مهیا کړی دي، مګر کله کله انسان په دې دنیا کې ځنې کړاوونو، مشکلاتو، غمونو او مصیبتونو سره لاس او ګریوان شي. داسې یو حالت ته انسان کله کله ورسیږي چې دغه ډېر جګ آسمان په ده باندې راښکته شي، د دومره لویه دنیا په ده باندې راتنګه شي. په دې لویه دنیا کې دی ځای نه لري، همیشه ځان به داسې احساس کوي لکه دی چې یو تنګ ځای کې ناست دی، زړه به تنګ وي، مشکلات به لري، تکلیفونه به لري، یو تشویش او غم او مصیبت به ورباندې وي، خوشحالي او سعادت به ترې اخیستل شوی وي. نو دغسې حالاتو سره کله انسان مخامخ کېږي، د هغې خپل علتونه وي. ډېر اوقاتو کې د دین نه لرېوالی وي، د هغه چا چې هغه ځان ته مسلمان وایي، د اسلام دعوه کوي، مسلمان ځان ته وایي، بیا د دین پابندي نه کوي، د الله د اوامرو سرغړونه کوي. نو دغسې انسانان د زړه تنګۍ سره، دغه ډپریشن سره، دغه تشویش سره، غمونو مصیبتونو سره مخ کېږي. ځکه الله عز وجل فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. هغه څوک چې زما د ذکر، زما د یاد، زما د عبادت، زما په اوامرو د عمل کولو څخه مخ واړوي، نو د دپاره به ډېر تنګ ژوند مهیا شي، د ژوند به ورباندې تنګ شي. په دومره وسیع دنیا کې به د زړه تنګی وي، خوشحالي به نه لري، سعادت به نه لري. خو دغه خوشحالي او سعادت به د خپله د لاسه ورکړی وي، ځکه هغه سعادت چې الله د په ایمان کې، هغه خوږوالی او محبت چې الله د په ایمان کې او د الله د اوامرو په طاعت کې ښودلی، هغه دی نه قبلوي. که غیر مسلم ګورو، هغه خو ایمان نه لري، هغه دپاره همدغه دنیا ده، د لهو و لعب، د مستۍ ځای هغه دپاره همدغه دنیا ده. کله کله بیا د دې ایمان تر څنګ یو انسان به مؤمن هم وي، دی به وایي چې زه خو مؤمن هم یم، لمونځ هم کوم، روژه هم نیسم، زکات هم ورکوم، حج هم کوم، د اوامرو پابندي هم کوم د الله عز وجل، مګر بیا هم ما سره مشکلات دي، مصیبتونه دي، غمونه دي. دغسې انسان الله ابتلا کوي کله کله، دې دپاره چې دغه انسان الله امتحان کړي چې دی څومره صبر کوي. دته په صبر کې یو اجر دی، په هغه تکلیف او مشکلاتو کې بل اجر دی ورته، نو هر لحظه د اجر دی. په هغه صورت کې چې دی د الله تقدیر ته تسلیم وي، د الله په ارادې باندې ایمان لري، په قضا او په قدر باندې ایمان لري، او دی پوهیږي چې دغه کار ما دپاره خیر دی. نو د اسلام غوښتنه د مسلمان څخه دا ده چې هر کله د یو مشکل سره، یو مرستیا سره، یو تشویش سره، یو پریشانتیا سره مخامخ کیږي، د الله ته رجوع وکړي، په دې باندې د مکمل ایمان او باور ولري چې الله عز وجل په دې قادر دی چې زما حالت بدل کړي. دغه مشکل، دغه مصیبت، غم او پریشانی کې چې زه مبتلا یم، الله عز وجل په دې قادر دی چې دی ما نه لرې کړي، دغه مرستیا زما څخه واخلي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته په احادیثو کې توصیه کوي چې تاسو الله ته رجوع وکړئ، د الله څخه وغواړئ، داسې غوښتنه د الله څخه وکړئ چې وانتم موقنون بالاجابه،
الله څخه دعا وکړه، داسې دعا وکړه چې ته سل په سل یقین لري چې الله زما دعا قبلوي. دعا بدا نه کوي چې زه بس دا یو دعا به کوم یا به قبول شي یا به نشي، که قبول شو فائدہ به کوم، که قبول نه شو نقصان منه ده کړی نه. تردد او شک به نه کوي، سل په سل به یقین او باور لري چې الله زما دعا قبلوي. خو دغه باور او یقین کوم وخت پیدا کیږي؟ هغه وخت چې ته په الله کامل توکل لري، کامل ایمان لري، کامل یقین او باور لري په الله. دعا هم په داسې حالت کې کوي چې الله ته حضور کې ولاړ. دا نه چې ذکر او فکر زمونږ بل طرف ته د په ژبه باندې دعاګانې کوي، اصلا نه پوهېږو چې څه وایو. حضور به د برابر وي، خشوع به د برابر وي، په الله به د ایمان او توکل برابر وي. نو الله ته بیا انسان رجوع کوي. کله کله یو انسان دا فکر کوي چې زه خو الله ته رجوع کوم، بیا هم زما دعا نه قبلېږي. ډېر انسانانو نه موږ دا خبرې اورو، ولې زما دعا نه قبلېږي؟ زه دا د تهجد هم کوم دعا مې نه قبلېږي، زه نفل هم کوم دعا مې نه قبلېږي، دا کار هم کوم دعا مې نه قبلېږي. نه، مونږ او تاسو ته د اسلام توصیه دا ده چې د دعا په استجابت کې به عجله نه کوي. دا خبره ستا د شریعت خلاف ده چې ولې زما دعا نه قبلېږي. عجله د شیطان کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دعا وکړئ، نتیجه الله ته پرېږدئ، د نتیجې په غوښتنه کې عجله مه کوئ. نن مریض شوې، سبا د دعا وکړه، بل سبا د شفا توقع مه کوه. که الله وغواړي یو ثانیه کې هم تا ته شفا درکولی شي، مګر کله کله الله تا ته د اجر ذریعه برابروي. کله کله یو مصیبت او مشکل تا ته لږ اوږدېږي، ستا د اجر دپاره الله ستا په حالت باندې، ستا مصلحت او فایدې باندې ښه پوه دی. حدیث شریف کې هم دا دی چې کله انسان مؤمن دعا کوي، که ده ته په دغه دعا او غوښتنه کې خیر وي، الله یې فوراً قبلوي. که فوراً ده ته خیر نه وي، الله دغه دعا ورته ساتي، یو څه موده وروسته هغه زمانه کې قبلوي چې ده دپاره خیر وي په هغې کې. که بیا هم د دپاره په دغه دعا کې خیر نه وي، الله عز وجل د دعا په عوض کې دته اجر ورکوي د قیامت په ورځ باندې. دغه دعا دته عبادت ګرځي، په دنیا کې ورته نه قبلوي. نو په دې باندې موږ نه پوهېږو، الله په غیب باندې پوهېږي چې دغه دعا غوښتنه چې زه کوم آیا دا زما دپاره خیر دی که نه دی. آنن به یو انسان دپاره توقع به دا کوي چې زما دپاره خو دا خیر دی، مګر الله پوهېږي که دا دعا قبوله شي د دپاره خیر نه دی. کله کله یو انسان ارزو لري، مګر هغه ارزو ورته الله نه پوره کوي، ځکه الله د په آینده او مستقبل باندې پوهېږي. یو انسان الله دې ورته هدایت وکړي، یو وخت کې دته د ګناه زمینه برابره وه، ځوان او صحتمند و، ګناه یې کولی شو. هغه وخت کې د تقوا او پرهیزګاري اختیار کړه، د ګناه څخه ځان وساته. اوس داسې یو مرحله راغلې چې دی غواړي هماغه ګناه ترسره کړي، مګر الله تعالی په داسې مرستیا مبتلا کړی چې هغه ګناه نشي کولی د مرستیا په سبب. اوس دی وایي چې ولې ما په ځوانۍ کې دا کار نه دی کړی، اوس یې که غواړم چې وکړم نشم کولی. دته دغه توقع د خو نادرسته یو عمل د مسلمان سره نه کوي، مګر هغه وخت په ځوانۍ کې چې د تقوا پرهیزګاري اختیار کړه، الله عز وجل د هغه تقوا پرهیزګارۍ په سبب دی په دغه عمر کې اوس مبتلا کړی دی، د هغه ګناه څخه اوس هم ساتي. ځکه په ځوانۍ کې د الله ویره اختیار کړه، په دغه سپینګرتوب کې الله اوس د حفاظت کوي. که دغه مرستیا نه وای، کېدای شي د خپله توبه ماته کړې وای، تقوا پرهیزګاري ماته کړې وای، په دغه سپینګرتوب کې به دغه ګناه کولی. مګر هغه وخت تقوا د اختیار کړه، اوس یې الله ساتي. اوس که موږ او تاسو وګورو چې دغه مرستیا چې دغه انسان ته پیښه شوې چې دی اوس د دغه مرستیا په سبب هغه ګناه نشي کولی، دا د دپاره خیر دی. که دی مریض شوی نه وی، د به روزانه ګناه کولی، کبیره ګناه کې به مبتلا وی، آخر نتیجه او عاقبت به څه شوی؟ الله د موږ تاسو ساتي. نو د اسلام توصیه هم دا ده چې تاسو الله ته رجوع وکړئ، په هر حالت کې، هر مصیبت او هر مشکل کې الله ته رجوع وکړئ. الله عز وجل په دې باندې قادر دی چې ستا هر ډول مرسته وکړي. الله هیڅ شی نشي عاجلولی، هیڅ شی الله نشي عاجزولی د خپل اراده او قدرت څخه. ځکه که موږ تاسو د قرآني آیاتونو ته وګورو، الله عز وجل د خپل مخلصو بندگانو دپاره د دنیا قوانین بدلوي. هغه د دنیا فطري قوانین چې کوم دي هغه بدلوي الله عز وجل. که موږ تاسو بحر ته وګورو، د اوبو صفت څه شی دی؟ غرق کول کوي. هر سړی چې اوبو کې ننوځي غرق کېږي، تر څو چې داسې قوي لامبوزن نه وي، هغه هم یو څه حده پورې به لامبو وهي، پوره خو نشي کولی. مګر د خپلو مخلصو بندګانو مؤمنانو دپاره الله عز وجل چې بحر غرق کول کوي، بحر کې ورته لارې جوړوي. موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو د هغه پیروانو مؤمنانو هغو دپاره 12 لارې په بحر کې جوړېږي، اوبه ورته ودرېږي، دوی بحر څخه عبور کوي.
کله چې فرعون او داغه لښکر بهر ته داخليږي او په پرې بیرته راځي غرق کیږي یو بهر دی یو صحنه ده یو وخت دی دته الله نجات ورکوي د په وبو کې غرق کوي الله په دې قادر دی چې ستاسو د پرستا د اخلاص په سبب د ایمان په سبب تاسو فطری قوانین هم تبديل کړي کومه تاسو کله کله وګورو اور سوزول کوي د اور صفت دا چې هر شی پور کې واچوي سوزوي حتی اوس باندې درته سوزوي ویل کوي مگر ابراهیم علیه السلام چې د الله مخلص صادق پیغمبر د الله مخلص بنده دی کامل مؤمن دی د په اور کې ورغورځول کیږي اور ټول مړ کیږي د خشاکو سوزیدو په نتیجه سره مگر د ژوندې ساتي الله عزوجل ځکه قرآن عظیم شان کې آیت ده قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ای اور سوړ شه ابراهیم علیه السلام سالم وساته هڅه نه چې د سوړوالي څخه په عذاب کې دومره سوړم نشي د سالم وساته هغه فطری سنت چې اور سوزول کوي الله عزوجل د خپل مخلص بنده لپاره بدلوي د نوح علیه السلام زوی چې کافر او مشرک دی نوح علیه السلام چې دته دعوت ورکوي چې ایمان راوړه راځه معاشره کېسته کې سپور شه مگر د ایمان نه راوړي د څه کوي په غر باندې اعتماد کوي سآوي الى جبل يعصمني من الماء زبا د غر سو کې ته وکړم ما به د غر څخه نجات راکې ماته د غر کې دوه څخه بخلاص شم ځکه عموما طوفان د غر سر ته نه رسیږي او د غر په سر کې انسان نجات مومي مگر چونده مؤمن نو مشرک او کافر او د الله د رسول دعوت نه منه د غر سر ته ختمل ته بور پسې ورغله غرق شو دام د الله قدرت د چا فطری قوانین بدلوي چې د چا عذاب وغوړي الله عزوجل به هر چا عذاب ورکول شي د الله د عذاب څخه خلاصون بیان نشته یونس علیه السلام کشته کې سپریږي قصه طولانی د تاسو ټولو ته معلومه ده خو بل اخره ده بحر ته ورغورځول کیږي په بحر کې د ماهی خوري ژوندې تیروي یو خو په غرق کې په بحر کې غرق کېدل دي بیا په بحر کې د ماهی خېټه ته ورتګ دي ماهی څه کوي خورل کوي خو ماهی چې خورل خوږه جوي معده کې ختم شي خلاص شي هضم شي مگر الله عزوجل یونس علیه السلام د ماهی په خېټه کې ژوندې ساتي په وبو کې د ماهی په خېټه کې ذکر الله عزوجل قرآن عظیم شان کې فرمای لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کچیر د مسبحینونه د زما د ثناوین کنه د حمد کنه زما د ذاکرین او عبادت کوونکو څخه نه وای نو د بد ماهی په کېټه کې تر قیامت پورې پاتې شوی وي مگر الله عزوجل د ماهی د کېټه څخه بیرته ورته نجات ورکوي ژوندې راوځي چې دا زمونږ تاسو عقل د پاره داسې لږ بعیده خبره ده چې انسان په وبو کې غرق کیږي د ماهی کېټه ته ورځي هلته ژوندې او سالم ساتل کیږي او بیرته ژوندې راوځي ځکه حمل ته د ماهی په کېټه کې هم یونس علیه السلام الله ته رجوع کوه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دغه دعا به کوله الله عزوجل ته رجوع کوله نو حمل ته هم الله عزوجل یونس علیه السلام ته نجات ورکړ همدغه اساس د مسلمانانو هر کله چې انسان الله عزوجل ته رجوع کوي کاغه هر ځکه او هر حالت کې الله عزوجل د مشکل حلوي یو مثال بنا وایم که ایوب علیه السلام دی هغه مریض شو داسې مریضتیا چې داسې کم انسانان به دومره اوږد او په دغه شکل مریضان شوي وي ځینې علما وایي چې 28 کاله مریضتیا تېره کړې ده او ځینې وایي 18 کاله مریضتیا تېره کړې ډېره شدیده مریضتیا مگر چې کله الله عزوجل ته رجوع وکړه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یا الله ما ته بدحالي رسیدلې ده ما ته په جسم کې مرستیا پیدا شوی او ته ارحم الراحمین ډیر رحیم ذاتی الله عزوجل د دعا قبلوي ځکه الله ته رجوع کوي شکایت نه کوي الله ته التجا کوي نو الله عزوجل فرمایي چې ما د دعا قبول کړه ونجیناه من الغم دهغه غم او مصیبت او مرستیا څخه مدته نجات ورکړ دا خو د یونس علیه السلام دی مگر پاکره کې به موږ تاسو ته فرمایي وکذالک ننجي المؤمنین څنګه چې ایوب علیه السلام ته نجات ورکړ په همدغه شکل مؤمنانو ته هم نجات ورکوم یعنی هر هغه څوک چې ما ته رجوع وکړي هر هغه څوک چې عاجزي او تضرع ما ته وکړي په ما باندې ایمان راوړي زما د اوامرو اطاعت وکړي زه هغه ته لکه څنګه چې ایوب علیه السلام ته نجات ورکړ نور پیغمبرانو ته نجات ورکړ دوی ته هم نجات ورکوم نو دا مسلمانانو د الله عزوجل سنت دی انسان د هیڅ کله دا نه وایي چې دغه کار نه کېدونکی دی زما مرستیا نه جوړېدونکی ده زما مشکل نه حلېدونکی دی
زما دا تشویش نه رفع کېدونکی دی. دغه د اسلام خلاف خبرې دي، دا شیطانی وسوسې دي چې انسان ته ورکوي. فقط الله عزوجل د مؤمن څخه دا غواړي چې حقیقي مؤمن شي، حقیقي مؤمن وي. مونږ تاسو مسلمانانو دا خبرې بار بار کړي، دا جنت ډېر مونږ تاسو یادو، جنت او جنت، مګر جنت ته د تګ هم یو اساسي شرط دی. هغه اساسي شرط څه دی؟ د الله بندگی ده. مونږ باید اول د الله حقیقي بندگان شو، بیا به د الله جنت ته ځو. تر څو چې مونږ حقیقي د بندګۍ معنا باندې پوه شوي نه یو، تر څو چې د الله حقیقي بندگان شوي نه یو، بیا جنت مونږ دپاره نشته. جنت د الله د بندگانو دپاره دی. ځکه قرآن عظیم شان کې الله فرمایي فادخلي فی عبادي وادخلي جنتي، زما د بندگانو په زمره کې داخل شه، اول زما بنده شه بیا زما جنت ته داخل شه. دا د قرآن حکم دی. مګر بندگی څه معنا مسلمانانو؟ بندگی دغه ژبنۍ بندگی نه ده چې موږ تاسو وایو. دعوه د اسلام کوو مګر عمل کې زموږ بوی د اسلام نشته. دعوه به مو د اسلام وي، حرام به فراخ خورو. دعوه به مو د اسلام وي، د الله اوامر به پس چې صراحت سره موږ تاسو ته قرآن کې دغه احکام دستورات دي هغه به په خو لاندې کوو. یو مسلمان کله په اسلام پابندي کوي دته به قیدګیر وایي، دا ول ډیر قیدګیر سره دی، د سختګیر سره دی. قیدګیر د الله نه ویریږي. قیدګیر څه معنا لري؟ یو انسان یو زنانه چې حجاب اغوندي نه، دا ډیره قیدګیره ده. حجاب اغوندي دا خو د الله حکم په ځای کوي، خو ته هم ځان ته مسلمان وایې، ته هم واغونده. نارینه مسلمان ته به ګورې، یو بل مسلمان چې د اسلام خلاف کار کوي هغه ته به ولاد ډیر آزاد فکر دی، روشن فکر دی. یو انسان چې د الله په حکم عمل کوي ولاد ډیر تنگ نظر دی، د اصول دی، د افراطي دی. مشکل ستا په عقل کې دی، مشکل د هغه په عقل کې نه دی، ځکه هغه د الله د اوامرو پابندي کوي. نو مونږ او تاسو یو طرف نه ځان ته بندگان وایو، بل طرف نه بیا د الله احکام، صریح احکام په خو لاندې کوو او د اسلام دعوی هم کوو. حتی اوس وخت کې ځینې ځایونو کې خواستګاري او غوښتنې کېږي د دې دپاره چې د خپل زوی لږ ښه معرفي کړي. ورته وایي ولاد دا زما زوی دی، تعلیم یافته هم دی، باسواد هم دی، ډېر داسې افراطي هم نه دی، ډېر سختګیر هم نه دی، قیدګیر هم نه دی. په دې معنا چې یعنې مګه د اسلام په فکر کې نه دی، د اسلام په چوټ کې نه دی. هر څه چې پیش آمد خوش آمد. دا مسلمانان نه مسلمانانو. مونږ او تاسو ته امام شافعي رحمه الله فرمایي تعصي الاله وانت تزعم حبه. د یو طرف نه د الله نافرمانی کوي، بل طرف نه د الله د بندګۍ دعوی کوي. یو طرف نه د الله د محبت دعوی کوي، بل طرف نه د الله نافرمانی کوي. دا خو د قاعده د اصول خلاف کار دی. ته چې چا سره عشق او محبت لري باید د خپل معشوقې اطاعت وکړي، مګر دا چې د عاشقۍ دعوی کوي او د معشوقۍ خبره نه مني دا عشق نشو. مونږ او تاسو هم که الله سره یو طرف ته د عاشقۍ دعوی کوو، د بندګۍ دعوی کوو، بیا بل طرف نه داغه نافرمانی کوو، نو دا مسلمانی نشو. مسلمانانو الله عزوجل مونږ او تاسو ته توفیق راکړي چې موږ حقیقي مسلمانان شو، څرنګه چې الله مونږ او تاسو څخه غواړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.